بیا مو هم وخت په خیر، ستړي مه شئ. عظیم الدین پښتون راسره دی. عظیم الدین پښتون د بلخ ولایت تکړه شاعر دی او هلته به پر فرهنګي فعالیتونو او همداراز د دوی پر کړنو باندې او همداراز د دوی پر شاعري باندې به هم بحث او خبرې کوو. پښتون صاحب ستړي مه شئ او سهار دې په خیر. مننه نظري صاحب، زه هم خپل سلامونه او تاسو ته او ستاسو د ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم و سهار مو په خیر. سجاد خوش آمدین آقای پشتون. میشه از فعالیت‌های ولایت بلخ بگوین در اونجا چقدر فعالیت دارین و جوان‌ها چقدر کار میکنن اونجا؟ بلخ ولایت چې د علم د مور په نوم باندې هم ځینې خلک یادوي او هلته فعالیتونه ډېر زیات دي، خصوصا فرهنګي فعالیتونه. هلته موږ ځینې ادبي بهیرونه لرو او حتی په ولسوالیو کې هم موږ فعالیت لرو. په ولسوالیو کې مو کارونه څنګه دي؟ که څه هم د بلخ ځینې ولسوالۍ ناامنه دي، په ناامنه سیمو کې هم تاسو فرهنګي فعالیتونه لرئ که نه یوازې د امنو سیمو کې لرئ؟ هوکې موږ په مخکې له دې چې دغه ولسوالۍ ناامنه شي هلته زموږ ادبي بهیرونه فعاله وو، خو له بده مرغه په دې وروستیو کې هغه ځینې ولسوالۍ چې ناامنه شوي دي نو هلته زموږ ځینې ادبي بهیرونه لږ له ځنډ سره مخامخ شوي دي، خو بیا هم دوستانو دا وینا کړې وه چې هر رقم شي او حتی د سر په بیه هم شي نو دا به بیرته فعاله کوو. په بلخ کې خپله په ښار کې کوم بهیرونه دي چې فعالیت لري او کوم د ځوانانو روحیه د ځوانانو هغه مینه علاقه د داسې بهیرونو سره څه ډول ده؟ واقعا په بلخ کې دغه ادبي بهیرونو دغه د ځوانانو روحیه بیرته راژوندی کړې ده او مثلا بلخ ادبي خوځښت یادولی شو، افغان ادبي بهیر یادولی شو، بختي ادبي بهیر یادولی شو او داسې نور ډېر هم دي چې د ځوانانو روحیې په راژوندي کولو کې خورا ډېر ضروري رول لوبولی دی هلته. دقیقا جوانان اونجا چقدر یعنی علاقمندی دارن و چقدر کار میکنن با وجود از اینکه مشکلات زیاد است و ناامنی زیاد است در ولایت بلخ؟ تاسو پوهیږئ چې یوه ټولنه بغیر له ځوانانو څخه ډېر زیات پرمختګ نشي کولی، نو هلته چې دغه ادبي بهیرونو پرمختګ کړی دی دا ټول د دې ځوانانو کوښښ و او د مشرانو ملاتړ و او نور ټول مکمل کارونه یې ځوانان پر مخ باندې از سابق از این تغییرات تا به حال آمده در مراکز فرهنګي؟ دقیقا هلته چې موږ کوم فعالیتونه کول نو زموږ هغه فعالیتونه پراخه شوي دي، حتی کتابتونونه هم پکې جوړ شوي دي او مخکې یوازې ادبي بهیرونه اوس هلته موږ د خویندو لپاره هم یو ادبي بهیر لرو چې په سر کې ذبیح الله احساس د دغې ادبي بهیر مشرتابه کړی دی او هغوی هلته د بلخ ادبي خوځښت په نوم باندې بهیر لري او د ښځو لپاره هم د ام البلاد د بهیر په نوم باندې هلته یو دغه جوړ یعنی دختر خانمان هم حالا فعالیت داره؟ او هلته ادبي بهیر کې ښځې هم ګډون کوي او خپلې اونیزې غونډې پر مخ باندې وړي هلته. د بلخ ادبي خوځښت په اړه باندې راته ووایاست، دا پر کومو برخو باندې پر ځوانانو باندې کار کوي که په دې اړه راته ووایاست؟ بلخ ادبي خوځښت یوازې د فرهنګي او تعلیمي برخه کې کار کوي او هلته خورا غټ کتابتون هم لري چې د خوشحال بابا په نوم باندې کتابتون لري. اونیزې ناستې لرئ، پر کوم موضوعاتو باندې تاسو دغه کوئ؟ دغه ناستې په کومه اړه باندې وي؟ اونیزې ناستې موږ راپور چمتو کولو ته برابرې شوي چې تېرې اونۍ راپور پکې خلک اوروي او شعرونه پکې واضح د مشاعره پکې کېږي او په دې کې په ځینو لیکنو باندې کره کتنه هم کېږي چې خورا ادیبان ناست وي هلته د نوو شاعرانو په لیکنو باندې کره کتنه کوي او هغوی ته لارښوونې کوي. بسیار خوب. آقای پشتون میشه از شعر و شاعری خود بر ما بگوین که شما یک شاعر هستین و چند سال میشه که شما رو آوردین به شاعری و چند کتاب دارین در دست؟ نړۍ مننه، تقریبا 4 کاله کېږي چې شاعرۍ په قدم باندې مې قدم ایښی دی او تر اوسه مې یو کتاب لیکلی دی چې اوس د چاپ لاندې دی او انشاءالله په نږدې ورځو کې به د نوې ملغلرې په نوم باندې بازار ته وړاندې شي. او په بلخ کې د شاعرانو د کتابونو په اړه راته ووایاست چې هلته څومره لیواله دي شاعران چې هغوی خپل کتابونه چاپ کوي او څومره کتابونه چاپ شوي دي د بلخ د شاعرانو؟ خورا زیات شاعران هلته شتون لري، خورا زیات ادیبان دي او هر یو غواړي چې کتاب ولیکي، حتی په دوی کې ځینې شاعران دي چې هغوی غواړي یو ستر کتاب چاپ کړي، نه غواړي چې وړوکی کتاب چاپ کړي. او هلته د بلخ ادبي خوځښت لخوا د جلات خان میناپال چې زموږ سپین ږیری او مشر شاعر ده او د چاربولک ولسوالۍ اوسېدونکی ده، د هغوی یو کتاب یې چاپ کړه قلندره په نوم باندې او داسې نور فعالیتونه هم روان دي انشاءالله چې په نږدې ورځو کې به د ډېرو فعالیتونو شاهدان اوسي. ځینې ژبني او همداراز ژورنالیستیکي کورسونه هم فکر کوم چې دایریږي. اوکې، د بلخ ادبي خوځښت ترڅنګ د اوستا ښوونیز مرکز په نوم باندې یو ادبي مرکز ته چې ښوونې او روزنې ته ډېر پام اړولی ده او هغوی هم خپل فعالیت ډېر خورا
خوراز کوشش سره په مخ باندې وړي. واقعا در ولایت بلخ ما زیاد کار شده، به خصوص جوانان ما زیاد کار کردن. میشه از یکی از شعرهای آقای پشتون بدوگلم میشه ستاسو کتاب خو بس همدا ټلیفون دی چې خبره اوس نو اسانتیاوې زیاتې شوي دي خلک په قلم کتابچه دومره نه ساتي بس همدې ټلیفون کې راکوي. زه هم زیاتره وخت لیکنې چې کوم نو ټلیفون مې را سره وي او په دې کې په خپله لیکنه دا د شاعرانو لپاره یوه اسانتیا برابره نو دا خورا زیات اسانتیا راوتې ده. ځکه بیا که کتابچه جوړه کړه یا هم په لاس کې ګرځوه کتابچه یا هم دا چې قلم پسې ګرځه نو ډېر وخت نیسي. ټلیفون در سره یې راواخله ویې لیکه. ډېره زیاته غوره اسانتیا ده د شاعرانو لپاره لیکوالانو. مخکې وایي چا کوم شاعر جیب کوم غله وهلی و هغه ټول شعرونه پکې وپیسېدل. اوس نو همدې ټلیفون کې ټول شعرونه دي. مهرباني زه غواړم خپل یو غزل تاسو ته وړاندې کړم نو هیله لرم چې د پام وړ به مو وګرځي. نه نه زه کافر نه یم قرآن منم، نه نه زه کافر نه یم قرآن منم، سجده کوم الله ته پرې ایمان منم. او حبیب شته دی خلیل ذبیح الله شته دی اصحاب شته انبیا شته رسولان منم. او چې پاتې احترام مې شي د رب په ځای دا ځکه زه هندوانو له بوتان منم. او شروع کوم په خپل چم کې یو لمه، شروع کوم په خپل چم کې یو لمه، پرنګ بني آدم کې اوس شیطان منم. او وژل کړي حیوانات د انسان کار نه دی، په جرم چې وژل کړي دا انسان منم. عجیبه د ملکیږي او خندا کوي، عجیبه د ملکیږي او خندا کوي، نو ځکه خو اوس مرګ په یا قربان منم. پښتون صاحب لیکلي یا امرونه دي په سر سترګو امرونه د جانان منم. سجده کوم قرآن منم دا هغه څه دي چې زموږ اوسنۍ ټولنه ورسره مخ ده او سره د سجدې سره د قرآن د منلو سره د الله تعالی د منلو او سره د کلمې موږ وژل کیږو او وژنې په یو او بل نامه باندې. نو واقعا شاعران هم هغه اړخ چې دروند شي هغه اړخ باندې چې یعنی په هغه برخه کې چې ستونزې وي دوی ته الهام راځي او تلاش کوي چې شعر ولیکي. دقیقا زه هم په هماغه وخت کې لیکنې کولی شم کله چې د ټولنې د یو حالت څخه یا ډېر زیات خفه شم او یا ډېر زیات خوشحاله شم چې کله ارامتیا احساس کړم هماغه لحظې مې فکر کې راځي او بیا د شعر په چوکاټ کې برابروم. په بلخ کې نه پوهېږم چې کومه میاشت ده خو هغه ستره مشاعره چې نیول کېږي د لاله د ګل په نامه باندې فکر کوم. د ستاسو د فرهنګي ټولنو فعالیتونه څه ډول دي په هماغه وخت کې؟ دقیقا په دغه وخت کې په هر ادبي بهیر کې فکر کوم د لوی اختر په څلورمه کې پنځمه تاسو پروګرام موږ د لوی اختر په نامه باندې هم یو پروګرام لرو چې د بلخ د بالاحصار شاته کېږي په ولسوالۍ کې موږ کوو هغه او د خوشحال باندې د قدر د نوروزه چې د نوي کال او په سرلانۍ مشاعره وي هغه هم ترسره کېږي او نورې خورا ډېرې زیاتې مشاعرې هم په بلخ کې ترسره کېږي نورو بهیرونو لخوا څخه. او د بلخ د دغه راته وایي چې کله هم نوي کال کې د خلکو راتګ همدې روضې شریف ته او یا همدا چې بلخ ته د خلکو راتګ څه ډول وي چې کله هم هلته د جنډه بالا وخت وي. د بلخ خلک د میلمه دوستانو په نوم باندې مشهور دي چې میلمانه ډېر زیات خوښیږي او نور خلک چې کله راشي نو فکر نه کوم چې څوک دې خفه وتلی وي او هلته چې دوی راشي نو د نورو ولایتونو چې راشي بیا هم په ادبي بهیرونو کې دوی هم ګډون کوي. حتی ځینې شاعران راځي ادیبان راځي نو موږ سره په غونډو کې برخه اخلي او موږ هم د دوی په ګډون باندې ډېر زیات خوشحاله کېږو. واقعا زما خپله ښه په یاد دي شبنم چې کله 2 کاله مخکې د اختر څلورم باندې مرکت وکړ پنځم باندې دوی مشاعره درلوده بلخ کې همدغسې د ولسوالۍ کې مشاعره وه. نو کله چې څلورمه شپه تېره شوله سهار مشاعرې ته لاړم مشاعرې کې خبر شو چې قندوز سقوط کړی دی. نو واقعا هغه مشاعره موږ ته نو هغه ورځ ډېره دردونکې وه او هلته قندوز خلک ډېر ودردېدله. نو بیا تقریبا د یوې 3-4 میاشتې لپاره زه په بلخ کې پاتې شولم. نو د بلخ نه ډېرې ښې خاطرې لرم. هلته د خلکو چې کله هم بلخ ته څوک راځي روضې ته اول یو چکر ورځي چې څوک روضې ته ورنشي داسې فکر کوي چې بلخ ته څوک نه وي ورغلی. واقعا همینطور است. خب من هم زیاد دوست دارم که برم اما چندین سال شده که نتونستیم در سال نو اونجا باشیم. انشالله که در این سال نو خواهد آمدیم و از همو
شعر و شاعری و اینایی که شما برگزار میکنین، محافلی که میگیرین، ما هم لذت خواد بردیم و خواد بودیم. آقای پشتون، میشه بگوین که شما که فعالیت میکنین اونجا با کدام مشکلات روبرو هستین؟ زیاتر از کدام ناحیه مشکل دارین؟ خاص ستونزې به نه وي فکر کوم، ځکه ادبي خلک هغه څوک دي چې له هیڅ چا سره هم تضاد نه لري او له چا سره ستونزه نه لري. بېطرفه خلک یو موږ او له چا سره کومه ستونزه نه لرو. نو هغه څوک چې موږ ته ستونزې راولاړوي نو دقیقا له خپل ځان سره ظلم کوي، ځکه موږ یوازې په قلم باندې کار کوو او د قلم زور هیڅ چا سره هم نشته دی. د نوي والي په راتګ سره د نوي دغه په راتګ تقریبا وروسته له یوې لسیزې نوی والي راغی بلخ ته. د دې په راتګ سره څه تغیرات وینئ تاسو په بلخ کې؟ آیا کوم تغیرات راغلي دي؟ مثبت دي، منفي تغیرات راغلي، بدلونونه راغلي، څنګه راغلي؟ په کومه برخه کې؟ یا د امنیتي برخه کې او یا نورو رغنیزو برخو کې؟ له بده مرغه موږ په امنیتي وضعیت کې لږ څه خرابوالی وینو په بلخ کې. هغه په ښار دننه وي او که په ولسوالیو کې وي. نو حتی موږ په دې انتخاباتو په ورځو کې زموږ ځینې ولسوالیو کې اصلا انتخابات ونه شول. نو دا یو امنیتي ستونزه ده. او ادبي بهیرونه لکه د تیر په شان باندې زموږ ادبي بهیرونه دوام لري مغلته. واقعا په همدې لیدې چې دغه ستونزې حل شي او په هر هیواد ولایت کې، البته موږ د هیواد په هر ولایت کې موږ په امنیت کې اوسېږو. که امنیت اوسېږو نو زه یقیني یم چې ادیبان به هم خپل کارونه په چټکۍ سره پر مخ بیایي او د هیواد هر کونج ته به ځي او هلته به خپلې مشاعرې کوي او خلک به راغواړي ورورولۍ او مینې ته. دغه د شاعرانو وظیفه ده او همدغه کار به انشاءالله هغه وخت کې کوو. په وروستۍ کې ستاسو یو غزل بل هم اورو، بیا به نو خدای پامان. زه به دا وړاندې کړم، خدای دې وکړي چې د پام وړ مو وګرځي. وایي له ځانه تپوس وکړه دا کولی شې که نه، له ځانه تپوس وکړه دا کولی شې که نه، د غره څوکه منزل که ورختلی شې که نه، او بد ګورې د بل ناموس ته ولې په کوڅو کې همدارنګه په خپل ناموس غملی شې که نه، او ولاړ ورته په څنډه یې بس دا چې ورټوپ کړې په تش لاس کب نیونکی کب نیولی شې که نه، او په غم کې هر سړی ژاړي رواج دی د دنیا، په غم کې هر سړی ژاړي رواج دی د دنیا، په غم کې ځان ازمایه چې خندلی شې که نه، او غریب ته تکړه شوی هر څه صفا وایي، د خان په مخ کې هم د حق ویلی شې که نه، همیش ظالمه دلته کې د بنګو کار دې وکړ، همیش ظالمه دلته کې د بنګو کار دې وکړ، د ګل ازمایښت وکړه ګل کرلی شې که نه، او پښتون صافی زړه مې دی موړ شوی له دنیا، پښتون صافی زړه مې دی موړ شوی د دنیا، دا کار دې خپل زړګي ته وربخلی شې که نه. ډېره مننه. بسیار مقبول. سپاس از شما که دعوت ما را پذیرفتین و آمدین، شعرهای زیبایتان را دیپلمه گرفتین و از حال احوال ولایت بلخ ما را آگاه. ډېره زیاته مننه چې ما ته مو په دې ښکلې او ښایسته خپرونه کې وخت راکړ. نو زه هم له تاسو څخه نړۍ مننه کوم. مننه، خوشحاله اوسئ. له تاسو هم ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. همکارانو یوه دیپلمه چمتو کړې ده، دغه واورئ. د دې نه وروسته بیا هم راسره ملتیا وکړئ. موږ له تاسو سره یو. لږه مستی، لږه شوخي، لږه خندا د پکار، لږه مستی، لږه شوخي، لږه خندا د پکار، ښکلی بهار، ښکلی ګلزار، ښکلی لیلا د پکار. له بدرنګو مې زړه تور دی نور یې نه غواړمه، هو له بدرنګو مې زړه تور دی نور یې نه غواړمه، ما ته ښایسته، ما ته حسینه او ښکلا ده پکار. او په کلي ښار کې زما نوره ګزاره نه کېږي، په کلي ښار کې زما نوره ګزاره نه کېږي، غرونه ښایست لري اشنا راته بیدیا ده پکار.
د پرون غم څه کوم یاره لیونی خو نه یم د پرون غم څه کوم یاره لیونی خو نه یم نن رانه تیر شو اشنا غم خو د سبا د پکار بس دی نور نه ژاړم نه غم او نه فریاد کوم بس دی نور نه ژاړم نه غم او نه فریاد کومه اوښکې مې وچې شولې نوره مې مسکا ده پکار هر څه به سم شي وزیریه نور دې غم مه کوه هر څه به سم شي وزیریه نور دې غم مه کوه دنیا خو تیره شوله غمه د عقبا ده پکار او لږه مستی لږه شوخي لږه خندا ده پکار ښکلی بهار ښکلی ګلزار ښکلی لیلا ده پکار